دا دی یو څه خو راوختلو دغه ځای ته سیده لاره ده ښه دغه لاره ده وګورئ دا لاره درنو دوستانو مونږ به نن خیجو دغه غر ته تاسو وګورئ دې غر ته خیجو مونږ سره اوسئ او خپرونه ټوله مونږ سره وګورئ دا غر تاسو ته ښکاري هغه انټینه ده پورته نو انشاءالله ورځو به درنو دوستانو دا ځای مې ډېر په سخته پیدا کړلو پټې درته وایم چې دې غر ته ختل غیر قانوني دي او دلته څوک نه پرېږدي پوه شوې بس خدای دې پکې خیر واچوي چې څه به کېږي ورځو ور روانېږي په خیر او تاسو موږ سره اوسېږئ دا ګورئ دا شاته غر دی د خوراک سامان راخیستي دا یو چې دي پنیر دي پنیر او دې کې چې دي شودې دي او دا پنیر او شودې هم راخیستي دا به انشاءالله پاسه ورته نوشیجان کوو درنو دوستانو بس دا اول سر د دې نه شروع کېږي ښه دا څنګ کې چې ګورئ دا هم د دې غر شروع ده او دا لاندې هغه وګورئ دا سیند دی په همدې لاره باندې تېر شوی دی او ډېر خوندوره منظره دې ځای کې هم جوړېږي خوندور ځای دی دا ځای نو بیخي عالي دی دوستانو دا د درونټې تونل دی د دې په سر به کېږي انشاءالله ښه دا یې تونل دی دوستانو هغه لاره باندې خو یې پرې نه خوستلو خو دا لاره ډېره سخته ده خدای دې وکړي چې اسانه شي لاره ده ښه دغه لاره ده دا وګورئ دا لاره سخته ده نو دوستانو تر دې ځایه خو راورسېدو خدای دې پکې خیر واچوي او دا مسؤله اعظمي دی به مې ښخ کړې نه مړه درنو دوستانو ډېر په سخته تر دې ځای راورسېدو تاسو ګورئ مسؤله اعظمي دی او دا لا هم غر پاتې دی ډېر لاره پاتې نو لږه لاره پاتې ښه انشاءالله رسېږو په خیر دا دوستان هم راغلي دلته او لینډینګ کوي په دې غر کې او تاسو ګورئ هغه لغمان دی ښکاري درته دا لغمان کلی دی او دا چې دی لغمان ولایت د کلي هم دی پکې مسؤله اعظمي صاحب او دا چې دا مسؤله اعظمي صاحب دی پوه شوئ ته داسې ولاړې لکه شیخ دوستانو دا دی تر نیمایي پورې را رسېدلي و دې نه وروسته به مې هم مزل کوو او راسره اوسېږئ هغه د لاندې موټرې دي چې روانې دي تاسو یې وګورئ د درونټې تونل دی ګورئ دا عکسونه اخلي ښه دلته راغلي دي دوی هم د مسي سره چې دی بس یو الټرا غوندې موبایل او هغه لاندې چې دی درونټې سره مونږ چې ته نه راوختلو نور هم ځو مخکې مونږ سره اوسېږئ صحیح ده ملګرو انشاءالله لاره به وهو د نمبر یې ورته ورکړلو بیا به انشاءالله بیا ورته عکسونه ورلیږي مسیوله و مسیوله نور به پاسه ځو که نه انشاءالله زر کوه تکړه چې ماښامې دی را روان دی بیا به ویډیو صحیح ونه شي هلکه زه چې کله پاکستان کې وم که نه نو ما د دې ارمان ډېر زیات کړی ما غوښتل چې راشم او دې غر ته وخېږم او نو بس دا نن راغلي وو په خیر الله تعالی دې وکړي چې ستاسو د ویډیو را سره خوښه شي نو ته پوه شوې پی به چېرته څکو همدلته یې څکو کوم ځای خیر دی همدا ځای دی یار بیا به پاسه وخېږو نور هم که نه یار یا الله خیر وکړي دا وګورئ ملګرو مشکل غر نه سخت غر دی خو انشاءالله مونږ ځوانان یو دا وګورئ دا اعظمي صاحب دی دلته راغلی دی او انجویمنټ اخلي د ژوند نه تاسو ته ښکاري دا وګورئ
چې تږي شو نور ورته ولا چې دا سخته لاره ده یار نو مړه زه تږی شوی یم زه خیر کومې خوا ده څه چې غواخي زه ته خبرې وکړم ټولې خبرې به کښې راخلم دا ویډیو کې ورته شمول دا ورکوم هر خبره چې دې کړې ده ورکوم یې ګوره سافټویر لګېدی شي چې سره تاسو چې چکر ته لاړ شئ بس همدا ویډیوګانې کوئ او بس د خوند نه پوهېږئ دا اوس څومره ښایسته یخه هوا ده دې ځای کې څومره ښایسته موسم دی وطن غرونه دي دا هر رقم هر نفر ته نه پیدا کېږي دا خو په قسمت باندې یو نیم نفر ته پیدا کېږي که نه چې ورته راشي او ډېر خلک چې دي مسافرین دي ارمان لري د دغې غرونو دا اوس ته وګوره څومره ښایسته منظره ده نو دا یې ښه خبره کړې واقعا موږ اوس هم ویډیو کې لګېو بس تاسو دپاره لګېو بل چا دپاره نه لګې او دا وګوره دا نښتی دی بس انجویمنټ کوي خالي خوند اخلي داسې یخه هوا ده دلته او لاندې بس ټول ننګرهار او دې خواته لغمان دی او دې خواته ننګرهار دی ګورې دا ننګرهار دی دا لغمان دی نو دا چې دا پی دی دا وایي پی هی هی زه شکر چې څنګه حساب دی وړ کې داسې ناستې لکه عکس یې اخلي داسې قصې دي نو دا چې د کابل جلال آباد هایوای دې ګورې دا د ترونټي چینه ده چې سیخه کښې د هغې جال هم پاتې شو که نه هغه به هم راواخلو دا چینه ده درونټي ښکاري ورته چینه ده که شیشه دی لکه خو بطنې را روانې دي نو په دنیا خو یا جلال دی یا جمال دی راشستا لیونې اوسم په خپل حال دی هم یې بېره د ساتلې هم یې ټال دی راشستا لیونې اوسم په خپل حال دی واه سادات صاحب څه کوي یو د مینې په سر جګا شمله ګرځي یو د مینې په سر جګا شمله ګرځي یو د مینې په سر جګا شمله ګرځي که په نور شتمنۍ شي زیار کنګال دی راشستا لیونې اوسم په خپل حال دی راشستا لیونې اوسم په خپل حال دی واه سادات صاحب دا څه دې وکړل په دې ماښام کې یارانو د غره په څوکه ناست یو او دا د ډرونټې سیند او دا د کابل جلال آباد لویه لاره او سادات صاحب په خپل جادویي غږ موږ ته ډېر ښکلی ترنم وکړو کور آباد او سلامونه مو منئ انشاءالله چې که ژوند و او د ښکل کېدلو وروسته به انشاءالله په بله ویډیو کې بیا موږ راڅرګند شو والسلام نه ولې دا هغه د سخته ده دا ډېر سخته لاره ده لکه دا تاسو وګورئ ولا ښه سي لاره ده ولا نه کوزیدی نشي راختلی شي د غرونو باندې ښه راختل اسانه دي خو کوزیدل بیا سخت دي نه مړه داسې وایي دوستانو هېڅکله هم دې ته د راتګ کوشش مه کوئ ځکه چې دلته چې دی راختل غیر قانوني دي خو موږ راغلي وو اوه وګوره چوکۍ غونته کې جوړه شوې دا ځای ته وګورئ او ولا چې هغه ځای کې ناست دی دې خوا ته زما غوندې یو ملګری اوه چې د دې خوا راځي هغه دې په تیږه ولي دا ښایسته ځای خو دی خو هلته چې ځي هلته به هغه ځي څه ورته وایي جمناستیک بازان جمناستیک بازان کولی شرځي ته لاړ شي هغوی چې دی کوم یو شاټونه دي دا ټول موبایل مې لګولی دی که نه کوم سوری کومه دی
هو دا ورسمه غونډه ځای دی دا ولته چې لپاره جوړ شي شي دغه حیوانات ورته ما را واخیستل سی شو چې زما موبایل ونه غورځي لکه دغه واشه لکه هو کنه ښه دوستانو راځئ بس دا خو صحیح لاره ده وکنه اما سخته لاره چې زمونږ هغه وه والګه مزه هغې خوا ته یو خوا ته مزه خو به غورځېږي داسې که پوسته مسته نشته پوسته خو لاندې وه که نه مسي هغه خوا ته ده دلته ښکاري مسي د ورایه ګوره یو خبره دلته ګوره طالبان ګوره که ودې ګوري در باندې غږ کوي خو دا خو ډیم دی خو هغه دی طالبان که وکتلې غږ در باندې کوي چې راکوشئ که نه ښه درنو دوستانو دا وګورئ دا ننګرهار ښار دی همدې ستر نه ښکاري درته دا خو هوټلونه دي رښتیا راځئ مخکې ځو نو که چېرته لاره پیدا شي وربشو در باندې به ښار هم وګورم دا خو سخته خبره نه دی که نه هغې ځینه نشي راختلی مسي یو لاره غونته کې دې جوړه کړي که نه نور څنګه یې دلته چې دي عادي خلک نه پرېږدي واله کلن دی هغې وکتلې طالبانو ښه غږ به در باندې کوي چې ته څه شی کوئ که نه دا دی د ننګرهار ښار دا وګورئ دوستانو جلال بود دی ښه دا جلال آباد دی خو باران ډېر وخت کېږي نه دی شوی دومره ګرد پکې پروت دی چې ښکاري نه کوم ته هوا خړې وګوره دا خړې وګوره هغه وګورئ هو که نه بستره غوندې جوړ شوی دا څومره خیرن ښار دی دا یو وخت به همیشه بهار و اوس به هوا یې څونه ککړه شوې والله ډېر زیات که نه دې ساحو کې ډېرې زیاتې ونې دلته باید ډېره پاکه هوا ده هو که نه اخوا نور ښار او بس دا ماښام را روان دی مسي نور به کې وځو په خیر دا وګورئ ملګرو نه وروسته نور هم غر شته دی ښه ښکاري درته غر خو غټ غر دی د اخر سر ته څوک نشي ختلی خو بس غیر قانوني ډول باندې راختلي وو خدای دې وکړي که نه الحمدلله په کلاره به ښکته شو ښه درنو دوستانو بس دی اخري سر دی دا وګورئ دا اخري ځای دی د هغه ما چې تاسو ته ویلو چې هغې ته انټینې ته وځو دا همغه انټینه ده ګورئ رانږدې وې کومه لنډه ده موږ سره بس تقریبا یو ساعت کې چې دی 10 دقیقو کې هم رسېږي مړه 15 دقیقو کې رسېږي سړی چې منډه ور ووهي خو سخته ده چې تیږه در باندې راخطا شوله بیا بس معامله دې خرابه وي او که نه ښه دا و زمونږ د نن ورځې کلینډینګ ورته وایي که نه مسي کلینډینګ دی که کلینډینګ چې مونږ وکړو دلته راغلي وو کلینډینګ نه تېرېږه خو مونږ چکر والی وو دې خوا ته راغللو دلته مونږ غرختنه وکړه دلته خو انټینه هم شته او نو بیا به مې په ابل جهان کې مومي نه برو 520 نه تېر یم 520 نه تېر یم خو چې دا دا لار دې ته جوړه شوې ده چې دا څاروي ماروي پې خېږي خو خیر ته هم پې راغلی خو دا بایي کې شین کېږي که نه نه ده که نه ښه دوستانو دا وګورئ دا د ننګرهار ښار دی نو بس نور سره کوم د ننګرهار خو ولایت دی رښتیا جلال آباد ښار دی دا بس موږ بېرته کې وځو شکر دی چې بې عزته نه شو چا چې شی ونه ویلې او پټ به کې وځو چې مشکل راته جوړ نه شي پام کوه لکه مه کوه دې چې ته ګوته وینسې
دلته به چې راختل به اجازې دي مسیح چې وغورځېدلې و بس لاړلې هغه شو که نه بیا به څوک پوښتنه هم نه کوي چې ښه مو ورته وویلې دا په خبره نه پوهېږي چې لاره هغسې ده ګوره مونږ هغسې به ختلو که نه مسیح دا په کومه چې مونږ را روان یو که دا ښه لاره ده مونږ هغسې ختلي ځکه یې مونږ ته غږ کړی و په کومه معنا داسې زوی مسي هغه لاره ډېره سخته دی مړه مسي ولې مسي هغه کې خفه کې یاره مړه دا چې شی شو یاره ولې زه دلته زه که خپه مې خویه شي هسې په زوره ځان په رسک کې اچوله رجب یا درونټکې چې غر راغورځېدل خو هغه همدا غر و که نه هغه خوا ته خو موږ هم تلي وو که نه موږ د دې خوا ته نه وو تلي او دا زما غونده کې زموږ غوندې کوم نفر لکه چې کنځلې ستا غلطې خبرې ټولې ته نه کټ کوم انشاءالله خو پته به لګي چې دې کې غلطه کړې ټوټ به پې اچومه پوه شوې خدای چې وځو کنه اوس راغللې ناوخته کېږي بیا شپه ده او دې کې که طالبان ورته غږ وکړلو ډېر د عزت خلک یو ګورنامې جامې خلک یو چې په چا باندې شیدای زه په تا شیدای وایا ته چې یار د چای ته چې ماته وایي چې په چا باندې شیدای زه په تا شیدا یم وایا ته چې یار د چای زه په تا شیدا یم وایا ته چې یار د چای او ته چې ماته وایي چې په څه کوې ژړا نه در معلومیږي دغه خپل جور او جفا هو نه در معلومیږي دغه خپل جور وهلکه لکه امبولانس هم در پسې اول نه راوخته چې هسې نه هم راغورځېږي ولې نشته خدای نه خو تمه لرو یاره دا چې وایې درنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو دا شپه شوله او بس ویډیو پای ته رسو او هر چېرته یاست خوشحاله اوسئ د الله په امان